السلام علیکم زما خوږ ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې مو ښې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تېرې شوي وي. او ټیکنیکل ارمني پښتو چینل ته ښه راغلاست درته وایم. ملګرو، تاسو ته نن ورځ ما بیا یوه ډېره زبردسته ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې د ملګرو دا بیا خاص د فاینل ماسټر کارډ په باره کې چمتو شوی ده، چې تاسو ته نن ورځ د فاینل ماسټر کارډ در معرفي کړم چې فاینل ماسټر کارډ څه شی دی، د څه لپاره کارول کېږي او څه ګټه ترې اخیستل کېږي او څنګه په افغانستان کې موږ تاسو فاینل ماسټر کارډ ترلاسه کولی شو. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. د ټولو نه مخکې که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره مهمه په زړه پورې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. نو ویډیو تر پایه وګورئ، تاسو ته د ټوله طریقه ویډیو کې ښیم انشاءالله. نو ملګرو اول به راشئ ته چې فاینل ماسټر کارډ څه شی دی. فاینل ماسټر کارډ چې دی ملګرو، دا لکه څنګه چې د بینک کارت دی هماغه شان د بینک کارت په رقم دی. یو کارت دی داسې تور رنګ لري لکه دا وینئ، دا په زون فاینل ماسټر کارډ دی چې تاسو یې وینئ. نو لکه څرنګه ملګرو چې تاسو پوهېږئ چې د بینک کارت ته تاسو خپله پیسې لیږلی شئ، یا بل څوک تاسو ته د بینک کارت چې نمبر چې چېرته ورکړي تاسو ته خپله پیسې رالیږلی شي او بیا پیسې تاسو ترې اخیستلی شئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي. نو دغه کارت هم هماغه شان د بینک کارت په رقم کار کوي، فاینل ماسټر کارت، چې تاسو خپلې پیسې دې کارت ته لیږلی شئ او بیا یې په اسانۍ سره ترې ترلاسه کولی شئ. خو په دا کارت کې دا خوبي هم کېدو چې ډېرې کمې پیسې هم یې دغه کارت ته تاسو لیږلی شئ، یعنې فقط $15 هم تاسو کولی شئ چې دغه کارت ته ولیږئ او بیا یې ترې ترلاسه کړئ. نو هغه چاته ډېره اسانتیا ده، ډېره ګټه ده چې څوک انلاین کار کوي. ډېر داسې ویبسایټونه دي چې په د انټرنیټ کې چې دغه کارت ته ډېر په اسانۍ سره پیسې ترې لیږل کېږي او بیا یې ډېر په اسانۍ سره د دې کارت څخه ترلاسه کولی شئ تاسو چې دا کارت ولرئ. نو که تاسو غواړئ چې دا کارت جوړ کړئ، نو تاسو بیا ته به ما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې د همدغه فاینل ماسټر کارت اکاونټ لینک درکړی وي. تاسو به هماغه لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ چې څنګه کلیک وکړئ د فاینل ماسټر کارت صفحې ته به وبوځي او په هغه صفحه کې لکه څرنګه چې تاسو د جیمیل اکاونټ جوړوئ، فیسبوک جوړوئ، یاهو جوړوئ، تاسو ته به هماغه شان صفحه خلاصه شي، خو لږ فرق به پکې وي. مثال په دغه جوانی آپشن اضافه وي، نو تاسو به خپل نوم داخل کړئ، تخلص په داخل کړئ او ایمیل ادرس په داخل کړئ او کېدای شي تاسو نه تذکیري نمبر هم وغواړئ یا پاسپورټ یا تذکیري نمبر، تاسو به هغه هم داخل کړئ. خو په دې کې یو آپشن بله هم اضافه ده، یوه خانه چې پاکې تاسو نه ادرس غواړي، پوره صحیح ادرس د ولایت او د ولایت پاسټل کوډ دی نه غواړي، مثال یا څوک زیپ کوډ ورته وایي، څوک پاسټل کوډ ورته وایي، هغه به هم داخل کړئ. تاسو ته چې د کوم ولایت کې اوسېږئ د هغه ولایت نوم او د هغه ولایت کوډ به هم داخل کړئ. او کله مو چې پر ما ډاګ کړه سیو یې کړئ او چې سیو مو کړه تاسو ته بیا ایمیل درکوي چې تاسو ته یا کارت در روان دی او چې کله کارت در ورسېږي تاسو ته راورسېږي مخابراتو وزارت ته، تاسو ته بیا هم ایمیل شي چې ستاسو کارت در ورسېده او تاسو به بیا لاړ شئ چې په کوم ولایت کې اوسېږئ د هغه ولایت مخابراتو وزارت ته به لاړ شئ او تاسو به د کارت پوښتنه وکړئ چې مخابراتو وزارت ته چې کله ننوځئ تاسو به چې هغه دفتر ته داخل شئ، تاسو به هلته د یوه کارکوونکي نه پوښتنه وکړئ چې څوک د دغې مثال هغه لري مسؤلیت لري چې آیا دا نوم به ماته فاینل کارت په نوم یو کارت به ماته نه وي راغلی د مخابراتو وزارت ته، هغه به حتما تاسو ته خپل کارډونه وښیي. ډېر کارډونه وي هلته او تاسو به دغه خپل کارت پکې وګورئ او خپل نوم به پکې وګورئ، هغه به ترې نه راواخلئ. نو تاسو ته زه کارت هم ښیم چې په همدغه طریقه کارت شکل دی. نو دغه ملګرو د فاینل ماسټر کارت شکل دی چې تاسو یې وینئ، په همدغه شان کاغذ کې به باندې فاینل ماسټر کارت او بل مخ یې بیا د همدغه شان شکل لري، خو دا کې یوه ټپه هم په لګېدلې وي. لکه څرنګه ملګرو چې تاسو ګوګل اډسین کې کار کړی وي، ګوګل اډسین اکاونټونه لرئ، څنګه چې د ګوګل اډسین پین کوډ تاسو ترلاسه کړی وي په هماغه شان کاغذ کې دا هم په هماغه شکل تاسو دا هم د مخابراتو وزارت ته رالیږل کېږي د فاینل ماسټر کارت کمپنۍ نه، لکه څنګه چې د اډسین کمپنۍ نه ګوګل اډسین کوډ رالیږل کېږي. د تقریبا اندازه ملګرو په یوه میاشت کې ستاسو هر ولایت کې چې اوسېږئ دا تاسو ته په یوه میاشت کې در رسېږي او ما هم خپل دا په یوه میاشت اندازه وخت یې رانه ونیو چې ما دا کار ترلاسه کړ. نو ملګرو دا کار چې دی دا په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول نه دی پال شوی او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به دا هم په افغانستان کې هم کار پیل کړي او فعال وشي دا کارت او تاسو بیا د دې څخه په افغانستان کې هم ډېرې په اسانۍ سره خپلې پیسې ایستلی شئ او ترلاسه کولی شئ. او نن سبا یو په نړۍ کې په هر ګوټ کې دا کار کوي او په نړۍ هر هېواد کې چې تاسو وغواړئ د دې کار څخه خپلې پیسې ایستلی شئ.
نو دا کار ته ملګرو چې هر کله تاسو دا کار ترلاسه کړئ مخابراتو وزارت ته ورشئ نو دا کار چې تاسو خلاص کړئ همدغه شان شکل لري په منځ کې همدغه شان کارت کې دا کار به تاسو ترې راواخلئ. نو ملګرو همدا طریقه وه خدای دې وکړي چې ستاسو په پوه شوي وئ د ماسټر کارډ په باره کې چې ماسټر کارډ څه شی دی او څنګه جوړیږي او څنګه په افغانستان کې ترلاسه کیږي. نو ما هم ملګرو دغه کارډ په افغانستان کې ترلاسه کړ د مخابراتو وزارت څخه په خوست ولایت کې او یوه میاشت وخت یې رانه ونیو او ما یوه میاشت مخکې پاینر اکاونټ جوړ کړی و او معلومات مې داخل کړي وي او اوس چې یوه میاشت پوره شوه ما ته ایمیل وشو چې ستاسو کارډ در رسېدلی دی چې کله مخابراتو وزارت ته ورغلم او پوښتنه مې وکړه چې زما په نام به یو داسې پاینر کارډ په نامه یو کاغذ نه وي راغلی مخابراتو دوی وویل چې ویل نشته چې کاغذونه مې وکتل پیدا شو او ما خپل کارډ ترېنه راواخیسته. نو ملګرو که ویډیو مې خوښ شوي حتمن لایک هم ورکړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوره خوندوره ویډیو هم در تاسو در ورسیږي. نو اوس لپاره د خدای په امان ښه وخت ولرئ.